What is his name? د هغه نوم څه دی؟ His name is Zaland. د هغه نوم زلاند دی. Where is he from? هغه د کوم ځای دی؟ He's from Paktia. هغه د پکتیا دی. Where does he live? هغه چیرته اوسیږي؟ He lives in Kabul. هغه په کابل کې اوسیږي. What is his job? د هغه دنده څه ده؟ He's a doctor. هغه ډاکټر دی. Where is his hospital? د هغه روغتون چیرته دی؟ His hospital is in Wazir Akbar Khan. د هغه روغتون په وزیر اکبر خان کې دی. Is he married? آیا هغه متأهل دی؟ Yes, he's married. وہ هغه متأهل دی. What is his wife's name? د هغه د میرمن نوم څه دی؟ His wife's name is Silay. د هغه د میرمن نوم سیلۍ دی. آیا پوهیږئ څېړنو ثابته کړې هغه خلک چې له یوې څخه زیاتو ژبو باندې پوهیږي د نورو خلکو په پرتله 60% زیات عواید ترلاسه کوي. زموږ هدف تاسو ته په آسانه او ساده توګه د ژبو در زده کول دي. موږ وڅارئ او په ټوکو ټوکو کې په خپله خواږه ژبه پښتو کې انګلیسي زده کړئ. ایزی لینګ آسانه ژبې